د ولسمشر غني تازه پودکاسټ او اسلامي امارت ته تازه لارښوونې. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړی چې له یو منظم او سنجول شوي پلان پرته د افغانستان سیندونه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د وچېدو او ضایع کېدو له کلکو ګواښونو سره مخامخ دي. هغه د ژوند د لارې په نامه خپل بل پوسټکارټ کې چې پر خوله رسنۍ د هغه پر پاڼو خپور شوی د افغانستان پر اوبینو سرچینو امکاناتو او هغوی ته په ورپېښو طبي او انساني ګواښونو غږېدلی دی. د هغه په وینا د وروستیو کالونو نه سنجېدلې ښاري پراختیا چې د ځمکې لاندې اوبه استعمال یې په بېساري ډول لوړ کړ، د دغو اوبو سطحه غورځېدلې او د پلازمینې کابل په ګډون یې نږدې ټول ښارونه سملاسي د څښاک اوبو له کمښت او ان نشتوالي سره مخامخ کړي دي. ښاغلی غني وایي په افغانستان کې تر ځمکې لاندې اوبه ځینې برخې په اورښتونو او سیندونو له سره پوره کېږي، خو نورې یې په راایستلو خلاصېږي او بېرته نه راځي، او له همدې امله به یې دغو ډولونو ته په پام سره د کارولو بڼه وټاکل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان شپږو لویو ښارونو ته د دغو تخنیکي معلوماتو له مخې پلانونه چمتو کړي وو چې د راتلونکو طرحو اساس جوړولی شي. ولسمشر غني دغه راز افغانستان سیندونو ته د خطرونو یادونه هم وکړه چې د اقلیم په اوښتون سره د اوبو اندازه په کمېدو ده او ځکه یې باید هرې قطرې ته لکه د خپل پت او عزت په سترګه وګورو او خوند یې کړو. نوموړي د سیندونو پر سر له ګاونډیو سره د ستونزو د جوړېدو احتمال هم یاد کړ، خو ویې ویل چې افغانستان د اوبو د تولیدونکي په توګه د هغو د کارولو مشروع او نړیوال حق لري او که یې ګټه ترې وانخیسته نور یې څټي. د نوموړي په وینا افغانستان په تیرو لسیزو کې ګاونډیانو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وړیا اوبه ورکړي او نور یې وخت را رسېدلی چې خپلې اوبه د یو ملي ارزښت په توګه خوندي او مهار شي. ښاغلي غني په دې برخه کې مخصوصا د سیلابونو د راګرځولو یادونه وکړه چې په هره سیمه کې د ارزانو خاورینو بندونو په جوړولو ایسارېدلی او نورو هیوادونو ته له وړیا وطنې راګرځېدلی شي. نوموړي وویل چې د سیلابي اوبو د راګرځولو یوه غوره بېلګه د کمال خان بندی چې ایران ته وړیا اوښتونکي اوبه یې د نیمروز د ریګود او نورو ګودونو ته چې د اوبو له نشتوالي وچ شوي وو ورماتې کړې او کاکارونه یې هماغسې چې پلان شوي وو ادامه وکړي، د افغانانو دغه ستره طبي پانګه به بیرته راژوندۍ او سیمه به زرغونه شي. خو ښاغلي غني ټینګار وکړ چې افغانستان د اوبو د مهار په برخه کې له نړیوالو قوانینو سره سم چلند کوي او د هلمند اوبو مهارولو کې د دغه سیند په اړه له ایران سره شوی تړون په کلکه په پام کې نیولی و.